کوم یو انسان چې په سر باندې ویښته لګولې وي آیا د هغه انسان غسل کیږي او کنه کیږي؟ ګران کتونکو دا یو مهمه او اهمه مسله ده. په نن سبا دور کې جدید دور دی او جدید دور چې موږ تاسو پر ډیر سہولیات راوړي دي، خو هغه سره چې موږ تاسو به دین اسلام نم ځان خبرو. دغه ویښته یو هغه ویښته وي چې هغه په دغه چمړه کې یو ویښته ولګيږي چې هغه بیا د نور ویښتانو په شان دی غټیږي واړه کیږي او هغه نور ویښتانو په شان دي چې هغه وینځل شي. نو که چېرته داسې ویښتان وو چې دغه ویښتان په چمړه کې د سر چې کومه چمړۍ په هغې کې ولګېږي او هغه دایمي شي، هغه د سر نه چې دی په اسان باندې نه راوځي، د نورو ویښتانو په شان دي شي، نو په داسې صورت کې بیا دغه انسان غسل وباسي او دغه سر وینځي، د دغه انسان دغه غسل کیږي، په دې کې څه حرج نشته دی. خو یو دویم قسم ویښتان په مارکیټ کې راغلي دي چې هغه خاص زبردست او ښکلي ویښتان وي، خو د هغه ویښتانو نه لاندې یو چمړه غوندې وي، یو پلاستیک غوندې یو څیز جوړ کړی یا د یو سریخ والا چې کله هغه ویښتان څوک اچوي نو هغې نه لاندې چې دی سریخ واچوي. نو که چېرته په یو انسان باندې غسل فرض شو او دغه انسان هغه ویښتان اچولی وو چې هغه صرف عارضي وي، هغه چې دی کله سر خیرن شي هغه ویښتان وباسي او بیا چې دی هغې ته لاندې سریخ واچوي او هغه ویښتان په سر باندې کېږدي، یو هفتې لپاره 2 هفتو لپاره چې دی هغه بیا داسې وي. نو په داسې صورت کې او په داسې ویښتانو کې چې کله به چا باندې غسل واجب شي، دغه غسل کوونکی انسان به دغه ویښتان لرې کوي، هغې نه وروسته به غسل کوي. او که چېرته دغه ویښتان یې لرې نه کړل چې هغې نه لاندې پلاستیک وي یا چې دی داسې ربړ وي یا چې دی داسې سرمن وي او دغه ویښتانو کې دغه کس غسل وکړو نو داسې غسل نه کیږي.